لغمان و چاره‌کار چی فرق میکنه؟ لغمان و چاریکار نه فرق خوبی خاطر نمیکنه که چاریکار هم خوب گلفی داره و لغمان هم خوب گلفی داره. چطور؟ بهترین کچالو از کدام ولایت؟ بهترین کچالو به در بامیان ما و شماست. بامیان؟ بله. نه با ما شما هم روان میکنه یا تنها با میاد؟ سه میانه روان میکنه. خارج هم میره شکر خدا. ولی پیسو غم ده پیسو موتر من سه گاویار من سوچه پیسی است. موتر خودش نداره پیاو تیر گرزی اگر پیاو هم بلده کرای نیوله دی. اوه that's اجسام مبارک خالص شودونه جوړیږي کنه نورم څه سره غړي نه خالص شودونه جوړی دا شودې چې پخېسي بیا دا مستو مایا ورچو مستې نه دي الکترشي اچ ورچو دوی سر تر اوږي بیا دوی نه خپل پمړه وږي او به تللی شي او به تللی چې اغلار باندې دا د خانو کاروانونه تلل کاروان تل من خپل ورور پلروم دا کاروان سکار به پیراو کابل خار سلورمی اوزی تای مسکن سیمیتا ما برش دولمرش میگیم شما ما دولما میگیم دولما باز شمله میگن شمله خیر ببینی پدرم سیبای زرد از کدام ولایت میه این سیبای زرد بیادر جاترش دگالی از میدان وردک میه از میدان شهر میه میدان شهر و میدان وردک دگالی اردیش یک است یا بیادر است بیادر هستن پالک جلال آباد بادرنگ جلال آباد نارنج و لیمو جلال آباد چرا جلال آباد شما وقتی که کسی ترکاری میگیره باز در کلندری برش یک دستا می تو رایگان میتی یا نه میدیم خب امی کلندر اسم دومت است یا اول اینا چی هست شبت جان شبت این برای خاص استفاده به خاطر چی میشه این با ترکاری هم میشه بیگون سلامونه ستړي مشه یار کله په دې ایله امید ده چې راته ټول روغ جوړ خوشحاله او صحتمند اوسئ نن راغلي یو د کابل ښار څلورمې اوزې تای مسکن سیمې ته دلته مو وغوښتله چې راځئ نن د دې خلکو حال احوال سره واخلو د خلکو سره د زړه له تله لنډې مرکې او زړهخوالې ولرو په دې هیله او امید چې پرون ورځ مو په خیر خوښۍ او خوشحالۍ سره تېره کړې واوسي او زموږ خپرونه مو د زړه په سترګو لیدلې واوسي خوږو دوستانو او مینهوالو شروع کوم په نامه د لوی بخښونکي خدای او ټول په محمدي درود نازوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خوږو دوستانو او مینهوالو د کابل مواره یعنی بغیر له کابله د هیواد نورو سیمو ساحو ته هم په خپل وار سره د خپل تقسیم اوقات یا ټایم ټیبل مطابق سفرونه هم لرو خو چون کابل لا اختتامیه نه ده موندلې او هرې سیمې او ساحې هیوادوال په کومنټونو کې د واتساپ نمبر باندې میسجونه کوي چې فلانې سیمې او ساحې ته راشئ او زموږ له دغې ساحې څخه هم ګزارش ولرئ نو نن خوشبختانه د هیوادوالو د لیدونکو د مینهوالو په غوښتنه تای مسکن سیمې او ساحې ته راغلی یم او له دغه ځایه د هیوادوالو نظرونه او زړهخوالی د خپل چینل په مټو بازو باندې ستاسو تر درانه چوپړ او حضور در رسول غواړم
په دې هیله او امید چې نننۍ ښکلې خپرونه چې د تای مسکن د سیمې څخه د تای جوړول غواړم وی ګورئ او خوند ځینې والئ او احساس ته ستومانۍ ونه کړئ. سلام علیکم دوستانو، ستړي مو شئ یو ځل بیا. جانه څنګه وروره؟ جوړ په خیر؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ سلامت باشی، بخیر خوش باشی، زنده باشی و بچه لغمانی نباشی. خیر کل ما از یک جای در قصهش نباشی. لغمان و چاره‌کار چی فرق میکنه؟ لغمان و چاره‌کار نه فرق خوبی خاطر نمیکنه که چاره‌کار هم خوب گلفی داره و لغمان هم خوب گلفی داره. چطور؟ اسمت چی است عزیزم؟ سیف الرحمن. سیف الرحمن جان. نارنج باز از جلال آباد میآید. بله. گلپی از کجا میآید؟ از لغمان جلال آباد. از لغمان جلال آباد چاره‌کار کندوز هم میآید. بله. ماشاءالله. سبزیجاتی که شما دارین همگی از افغانستان است؟ بله کلش از افغانستان. ماشاءالله. مرچ از لوگر است، فاصله است، چاره‌کار است. همین تلخی را با لوگر دادی شما؟ ها؟ تند است؟ خوب مرچ تیز. فکر ما خیلی مرچ زیاد میخوره. یک کیلو برش بخریم دیگه. نه 2 کیلو بخر. 2 کیلو بخریم تو فقط از مرچ خدا بیغم میکنی. یک کم تون پیش خودم بمان بسیار شیرین است. بسیار چاره‌کاری است. ماشاءالله. خودت بولانی پخته کردی میتونی از یا نه؟ نه بله. کم بانجان فروش هستی تو باید بولانی هم یاد داشته بولانی یا بولانی؟ بولانی. بولانی میتونم به نظر فکر ما بولانی آمده گوش ما. شما چی گفتین؟ از اینکه پخته میشه چی میشه؟ چی نام داره؟ بورانی. بورانی. یکیش بورانی است و یکیش هم بولانی است. بولانی که از اینجا پخته میشه. از گندنه پخته میشه از کجا؟ خب این باز چی رقم؟ توتا که میگونی؟ فقط پوست میشه باز این قاش میشه. که اگه که دمچکش هم میمونه. بازور در روغن سرخ میکنه باز لوابش هم میگن مثلا پیاز رو میره اورم سرخ میکنه باز چکه بالایش میندازه. او را دیگه چی میگه؟ بورانی. بورانی. سپرمان خوش باشی عزیزم. تشکر. با امید موافقت. خیر. از غزنی از کدام منطقه می آید؟ غزنی دیگه والا ما در مارکت میایم دیگه. غزنی کلان است، از هر منطقه شکر میایم. خب بله. بهترین کچالو از کدام ولایت؟ بهترین کچالو به در بامیان ما شماست. بامیان. بله. نه با ما شما هم روان میکنه یا تنها با میاد؟ سه مهنه روان میکنه. برای خارج هم میره شکر خدا. تا چند ماه پیش از هند دیجا میره. هر جای میره. کدام شهر بامیان است؟ بامیان دیگه اونو کچالو ماست. اونو؟ بله. کلخیش خوردیم ولایت بسیار مزه خوب. بسیار مزه خوبش هم داره، باز چپسش هم خوبش میاد دیگه. هیچ تو کمی نداره شکر خدا. مال وطنی است خوبش. بازار چطور است؟ بازار والا شکر خدا است. مال وطنی است، هر جای میره دیگه. همین خوب است که فریمان است، ارزانی است. کشور خارجی در اروپا بود ببینید نزنیم تنها یک روز با کچالو داده بود.
نامیده شده بود نه بر روز کچالو. میگه این تو یک سبزی است که در هر چیز استفاده میشه. واقعیت است، واقعیت کچالو بسیار یک نام بالا داره دیگه. کسی که تکلیف استخوان داشته باشه کلسیم هم زیاد داره، پروتئین هم زیاد داره شکر خدا. فوق العاده است دیگه. خوش باشی عزیزم. آرام باشی، بخیر باشی. تو کجا رفتی بچه؟ کنیم اسمتان؟ اسم ما فیروز. فیروز جان. بله. و دول مرچ میفروشی ها؟ بله. ایرا دول مرچ میگه؟ دولما. دول مرچ. بله. یگان همی نامه و یگان لفظای پشتو در این نزدیک است مگم یا کم تون فرق داره؟ کم تون فرق داره، باز شباهت دارن. بله بله، ما برش دول مرچ میگیم. شما؟ ما دولما میگیم. دولما باز شمله میگن. شمله خیر ببینی. کرم خو کرم است. کرم خو کرم است. بله. همین تو کرم به طرح هم مهربان است. بله. خب عزیزم اینجا کار میکنی، دستفروش هستید. همین سبزیجات از کجا میارین؟ این سبزیجات خو فعلا فصل وطن ما شماست. ما شما میبینید فصل از این وطن ما. نه داخل منده کدام دکانم داری یعنی؟ نه همین جای کاسه میگم. چرا برات مردم کلانتر میگه؟ یا کلانتری کراچیوان هستی؟ نه کلانتر. از طرف برای ما گفتی کلانتر است. بزرگواری میکنن. کوچکشان هستیم برادر کارمون تا اینجا. نمی کار غریبی هستیم کراچیگه که از بیادر دیگه میریم ترکوری باب از دیگه فروشاتم. نه نوری چند نفر هستی؟ هستیم شکر دیگه، خانواده است دیگه. الله میرسونه روز دیگه. بله. شکر است که خانه است. سبزی مبزور از اینجا گرفته میبری دیگه، تنه ارد و روغن است. بله دیگه ارد و روغن. مریضی و تکلیف خداوند نبیاره دیگه. گو از طرف پروردگار است. خداوند کل مومن مسلمان صحت کامل نصیب کنه مردم ما. امرای همین سبزیجات یک ذره سیب هم بپروش که کدام نفر به اینطور است که همین سبزیجات هم امروز که میبینی کل از اینا با سکوت است. آدمی روز دیقانای ما کلان ضرر میبینن. چرا میبینن؟ دلیل چی است که بیکاری است. در وطن دیگه بیکاری است. فعلا که مردم هایی که در وزارت هر جایی که وظیفه داشتن یک شغلی داشتن امروز نیست. خب بدون از خود چارم مندی ندارن. بدون از این خونه میشه. اعتبار کو که اینجا بسیار مردم ها جگر آدم براشون خون میشه دیگه، خریداری کردن نمیتونن اگر گرچه جنس ارزان است اما پولش ندارن. خداوند مهربان است. به شک. خوش باشی برادر. قربانت، تشکر شما. خوش باشی. مفرد چای میخورید. یک برادر ما از مارکت هم میوه میاره و از اطراف هم میاره، بعد اینجا به مارکت میفروشه و همچنان سیبای را آورده. نمیفهم که از کدام ولایت است. بهترین سیب است. بیا عزیزم اینجا استاد شما رایم. السلام علیکم. جور بخیر. صحت خوب است؟ خوش باشی، زنده باشی. برادر سیبای زرد از کدام ولایت میاد؟ این سیبای زرد برادر جاترش دگالی از میدان وردک می است، میدان شهر می است. میدان شهر و میدان وردک. دیگه اردیش یک است؟ یکی است. یا برادر است؟ نه برادر هستن. ماشاءالله بهترین سیب است. خوب سیب است. سیبش خوب. بازارش چطور است؟ بازارش خوب است دیگه. یک ذره ارزان از مردم، یک ذره کار غریبی نداره دیگه. پیسه نیست. اقتصاد وضعیتش یک ذره پایین است. اقتصاد کمک پایین است. خدا مهربان است دیگه. میشه کم اینجا که پروخته نشه باز کجا میبری اینا؟ اینجا که پروخته نشه میبریم سرای علادین دیگه. یک دکانک داریم در کوچه سفارت. ماشاءالله. خب اینجا که پروخته نشه باز به دکان میبریم. به دکان میبریم. پرچون میفروشین دیگه. پرچون چارک و کیلو نیم سیر و یک سیر. کاروبار شکر است، خوب است دیگه. فضل خدا یک شب روز تیر میشه دیگه. یک گذاره است. گذاره میشه. خوش باشی برادر. بخیر باشی. خدا نگهدار. قربانتان ممنون. بخیر باشی.
سلام ستړي مشي خو دوستانو خوش آمدید بینندای نازنین با کجا خوش آمدید به تای مسکن سبز پروش ماشاءالله صاحب بچه همین مویت امرای ما تبدیل نمیکنی میکنی خب تبدیل نمیشم مجبور هستیم که پوستشو بکنیم چی تو عزیزم خوب هستی جان شما جور صبح کی چای خوردی نان چی خوردی کنسل لوبیا خوردم جان کنسل لوبیا خب بسیار پاورفول است چرا گپای می تو آهسته میزنی حالا چی نه صدای پخش شده به نظر ما صدا میکنی که دست 5 رفت و دست 10 رفت و سلات بگی صدا پخش می باشه پخش می باشه خوب است دیگه همین تو خوب است یا همین ما کدید صدات پخش اسمت به ما نگفتی صفی الله جان عزیز سلات فروش ها تای مسکن نه مارکت تای مسکن کجاست بالاست یک ذره بالاست یک چهارراه بالاست اوه لا ما اشتباه کردم میگه تای مسکن نیست اینجا مارکت است خب هر بار صورت از تای مسکن شروع کرده بودیم ما تو آمدیم با مارکت است چرا که بازار چطور است مردم سالات میبره نمیبره بازار شکر است خوب است مردم کم تون میبره اینا چی هست شبت جان شبت این برای خاص استفاده به خاطر چی میشه این با ترکاری هم میشه بیگون بر دل دردی خدا نیست نه بر دل دردی با معده دردی هم دوا نیست خب این برای چی دوا است این هم با ترکاری است هم بیگون مرض شکر است چیست به اوست خب دوا است دیگه کم خونی است هم چیز با کم خونی است ولی جان دازان سره وسخه دینا مکمل سلاتا کې اچو خوره کم خونی لپاره بعضی دستی چند است 10 روپاس جان 10 روپاس دستی است او ماشاءالله برای شکر و کم خونی و برای تکالیف دیگه خونه کم میکنه زیاد میکنه زیاد میکنه خوش باشی ستړی مش یارا خیر څنګه صحت مجاز څنګه ده یارا صحیح گزاره ده خدا سلا شپلش کاری کله کې ورزش کې بوکسینګ کې څه شي ولا شم دغه خیره کراچي چلو ها کراچي چله بیا خو د ساتیر دم بس شکر ده الحمدلله لمبان دی ولې دل کوی ده فړو ولا هم نه دل بویم کش کو خپل نه دی یا د چې فقط بوی د لیمونو کش کړي نو کی شکر ده الحمدلله څنګه څه گزاره کیږي ولا بس خځه گزاره کیږي دا یو څو وخت راځي دلته کار له څو وخت راځي سار 5 بجې راځو د شپې ولس پورې کار کوم خوب څه وخت خوب چې به ولس نه بعد کوو خوب خندا وای په بیغمه زړونو کېږي چې په زړه د یار غم وي څه به خوب څه به خندا وستان اوس په دې زړه باندې د چی غم دی د پیسو غم دی د موټر غم دی که د یار غم دی ولا پیسو غم دی پیسو موټر باندې څه کو یار باندې چې پیسې اصلي دا موټر باندې په یو ټیر ګرځي هغه په یو ټیر ګرځي هم بلدې کراي نیولې دي او دا څه کې یار ولا دا شل په کراي نیولې اله دومره کې بس وتا غم نه نیولې جالبات نه راغلي خا ملي تجارت نه د وختانه څه چې کارخانه جوړي کی فابریکې جوړي کی ته په کاری فرصت پیدا شي کار جوړ شي ته مخامخ بیغه کو کنه دا ملي تجارت نه خواهش دی چې کارخانه جوړي سیمنټ کارخانه ټیلونو کارخانه بلاکونو کارخانه د هر شي کارخانه چې جوړيږي مونږ ته هغه کار زمينه برابر چې مونږ ته د کارخانه جوړ شي موږ ستاسو غواړو چې ایران ته لاړو پاکستان ته لاړو دا څه شي کو باندې خپل وطن کې کار کوي خپل وطن باندې روخانه کولور الله د قدرمن کا خوشاله اوسه ملي تجارت ملي صداي بیادر شونې دي سرمایه گذاری په خپل وطن کې مکه په خپل وطن کې وکي چې د ځوانانو تم پکې کاری فرصت پیدا شي هواد مخ په ترقی لاړ شي په آبادی لاړ شي او ورستر بل مده اقتصاد د سپیاوړی شي نو بهتره ده چې سره لاس په لاس شو او دلته زمونږ په وطن کې فقر او غربت په کامل شکل منځ لاړ شي بیت پاکي څه منځ راوړي فقر او غربت منځ راوړي کله چې د وی ډوړې په سیل لهانتیا زیات شي نو دورونه سره به جدا کیږي په دې له امید چې ملي تجارت نو داګه غوړېدلې من نه وروړه الله دې قدرمن کا خوشاله ګل گلزار اوسه ګل گلزار خوش آمدید بینندای نازنین امرای کاکا رو برو شدیم یک ذره کارم معلوم میشه خانم میفهم چی گپ است سلام علیکم سلام علیکم پدر خوب هستی کاکا جان زنده باشی خوش باشی زنده باشی اسمت مصروفیت و شغل و کاری ترکاری میفروشیم پدر اسم ما قلندر ماما قلندر پدر ماشاءالله قلندر دیگه قلندریست زنده باشی ترکاری فروشی میکنی ترکاری فروش میکنی نه وقتی که کسی ترکاری میگیره باز د قلندری برش یک دستا می تو رایگان میدی یعنی میدیم امی قلندر اسم دومت است یا اول اسم دوم بعد چی است دومش دیگه تخلصت میگم چی است تخلص ما دیگه عبدالحمید قلندر عبدالحمید یا عبدالحمید قلندر عبدالحمید ماشاءالله چه نام است خود عبدالحمید بسیار نام اعلی است ترکاری فروشی میکنی اینجا چند سال میشه که اینجا مصروف کاروبار است تقریبا در این مارکت یک 20 سال شده اینجا هستیم جوان آمده بودی سفید شدیم شاید مشهور شده باشید این منطقه یکی کلگی میشناسه
ماما کلندر میشناسی شما؟ آه بیشک والا همگی میشناسه. خوش باشید. از این کراچی شروع در 20 سال کراچی تبدیل به دکان نشد. نه والا. چرا؟ والا کار یک خانگاه جور کردیم چه دروغ بود. خانگاه از خود ساختید. ساخت. نه برای دانی قواله اروپی نمیشته کرده بود که شخص ذمه‌وار از دولت نیو رقم خانه جور کردی یا شرعی قواله داره. نه شرعی قواله داره. صحیح است. سابقه که فروخته میشد. قواله اروپی برای نمیشته میکرد شخص ذمه‌وار از دولت نه حال شخصی است. خب بسیار خوش باشی کاکا جان. زنده باشی. سلام. قلندر عبدالحمید زنده باشی. خوش باشی. چای بیارم برات. قربانت. زنده باشی. زنده باشی. تشکر. خدا شما رو کامل کنه. همچنان. ډیر نازکه تنکی بادرنګ دې راوړي یار وطني بادرنګ دې فراشه دې لري مزه کنه نارنجال نه کوم ځای راوړي یار دا د ننګرهار کې د ننګرهار دي دا از ننګرهار میاری از جلال آباد ها گندنه بعد از کجا میاد دیو ما جلال آباد از ننګرهار میاد پالک جلال آباد بادرنگ جلال آباد نارنج و لیمو جلال آباد چرا جلال آباد شما بچه بسیار او کابلی اثر شما ما را بند میکنیم دیگه ها مام که بیاید و کلا گیشه و کلا مردم از این استفاده کنن ماشاءالله خوب باغ داره جلال آباد ها کاش که در سرخانه اینا نگاه میشد والا نگاه که شما خوب است نگاه نمیشن دیگه بعد از بیا از کل کابل سرخانه است زمستان یعنی کاروبار وضعیت خوبه شکر مگذره یا کراچی است یا دو میای تو از ما سو از بچه دیگه از رفیقت هست از اندیوال ساعتتان بین خود تیر است خوبه شکر دیگه اندیوالی داریم بین خود دیگه ماشاءالله بسیار خوب بسیار خوب یک لقمانان پیدا میشه شکر است شکر پیدا میشه وضعیت مردم شکایت از کار بیکاری میکنه دیگه چیزی که روزی مقرر است الله میرسونه کم تا تلاش باید داشته باشیم شکر است برادر زنده باشید بخیر باشید کاروبارتان برکت قربانتان تشکر زنده باشید خوب خوشبوی میته خوب یکی خاص داره خاص داره الله دې قدرمن لره ژوندی اوسي قدرمن شي پرې اوښ دې پکې اچولی دا خو ناجي صاحب دا خو د پښتنو نښه ده که نه ډېره نه دا اوښ دې پکې څنګه ولیده ومې لیده د ورېښمو د لارې نوم دې اورېدلی و ورېښمو لار پخوانی د ورېښمو لار نه جاده ابریشم جاده ابریشم نوم دې اورېدلی و په بامیانو باندې داسې تللې وه ډېره تاریخي لاره وه په دې اوښانو باندې به مزل کېده همداسې وه که نه دا زموږ چینل چې دا د جاده ابریشم دا د ورېښمو د لارې دی حاجي صاحب مبارک څه کار څه روزګار او نوم دی مونږ خو مالداري ها مالدار خلک پیسه‌دارو ته وایي دا نه مونږ کوچیاني کوچیاني مال لرو میږي دیو خره دیو غوایي دیو دا شیان دي ما صفت ونه که مخسره د لوګو کې وخولید هو دا مې چې ولید خپل مې ویل سیارت کوچې دغه لڅک تو اس دې برېښم په لار باندې دا مې مشتکل کاروانونه تلل من خپل بورور پلروم دا کاروان سکار به پیراو خیر زله مزار له بغلان او ایسته دا جنا ډیر نو دا من خپل کوچانی من خایده کراوړو دا دکاندار دا خیا امان الله نومي اجي صاحب دا د شودونه جوړوي خایده دا شودونه جوړو او دوی ته راوړو دوی خرڅي بیا خورد اجي صاحب مبارک خالص شودونه جوړیږي کنه نورم څه سره غړي نه خالص شودونه جوړي دا شودې پخېسي بیا دا مستو مایا ورچو مستې نه دي الکترشي اچ ورچو دوی سر تر اوږي بیا دوی نه خپل پومړوږي او به تللی او به تللی هغه او بیا دوی ساتو بیرته بیا مغه ورچو بیا مستی نه ورچو اوله چې جوړو مستی ورچو بیا صدا مستی بیرته خپل مایا جوړي عمر دې څو کال دی عمر مې 50 یا دا راته وایي چې له شودو څو رقمه شیان جوړېږي یو څو نمونه راته وایه له شودو نه یو مستې جوړېږي مستو نه شومړې جوړېږي د خایدک نه پومړه جوړېږي بیا له هغو نه چکه جوړېږي پنیر خو مې خو اوله پنیر ته جوړېږي بیا مستم ته جوړېږي مستې نه شومړه جوړېږي شومړې نه بیا چکه جوړېږي
چکه بیا چې هغه کې بیا له هغې نه یو رقم شی بل جوړېږي لکه پومړه وځي چې هغې ته بل شی وایي ډېر ښه شی هغه نه وځي څو قسمه شوه زیړ غوړي او کوچ دې بیخي له یاده ویسته هغه خو له مستو جوړېږي که نه دا راته ووایه چې داسې ځوان ښکاري خپل هم له دغه غوړیو او کوچو استفاده کوي که نه هو دا اوس هم زما د هغې کې توت اخلم چې غوړو سره یې ګډ کړو دا غوړ تنها نه خوړل کېږي او توتو زوخه وباسو او سره ګډ کړو بیا ډېره ښه مزه نو څه په درد خوري وجود سالم وي وجود ته فایده کوي سړی بله له ما اوس هم ځوان ښکاري هو کوچی سړی دی چې دا په شفاخانو کې وګرځه کوچی کوم ذرې ذرې پکې نور ټول د افراد د ښار خل مریضان دي اوس اوس شکر فشار تکلیف شی لري که نه لري اوس لږ د معدې تکلیف لرم نور شی نه لري نور شی نه لرم ماشاءالله اوس صاحب الله دې قدرمن معده چې خراب کړه چې دغه د بازار لوبیا وخوړه که پخواني کوچ هغه هم خوړلی و لږ بازار ته موږ رالاړ سوي دغې خرابه کړې که نه نور هېڅ مشکل هم نشته نور مشکل نه الله دې قدرمن کړي صاحب خوشحاله اوسئ ډېره مننه کور ودا دوستانو حاجي صاحب سره بلا بلا خبرې وي ماشاءالله کامله خزانه وه د ټولو معلوماتو نسبت دي کاکا نوشي جان ولی جان حاضر دسې حاجي صاحب خدای محمد خوږو دوستانو او مینوالو تای مسکن او د مارکیټ سیمو سره هیوادوالو سره لنډې مرکې مصاحبه کوتاه با هموطنای عزیز خیلی والا خوش شدیم نمی آخر یک مصاحبه امرای حاجی صاحب داشتیم در مورد لبنیات برای ما سخن گفت جالب جالب معلومات برای ما ارائه کرد په دې هیله امیده چې همدغسې په خوښۍ او خوشحالیو سره ژوند ولرو او د طبیعي اجناسو نه استفاده وکړو خپل داخلي تولیداتو نه استفاده وکړو زموږ داخلي تولیدات چې دي اکثره بیا طبیعي دي تمرکز ډېری چې دی بیا زموږ تقریبا 45 سلنه هېوادوال چې دي په مالدارۍ او په دهقانۍ او په زراعتو په دې باندې سره بوخت دي خوږو دوستانو مینوالو خبرې به را لنډې کړمه په دې هیله امید ده چې نننۍ ښکلی ځانګړی ګزارش د ټولو د خوښ او پاملرنې وړ ګرځېدلی اوسي تر یو بل ځانګړي ګزارش البته که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی در سره ضرور لایک کومنټ شیر او سبسکرایب کړئ ستاسې په ښکلي او درانه چوپړ کې حاضرېږو ما ولي جان ته اجازت راکړئ سره د ټولو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله